په کندوز کې د دوه کورنۍ ترمنځ یو کلنه دښمني پای ته ورسېده. د ټولنیز ثبات د ټینګښت، د کورنۍ ترمنځ د ورورولۍ فضا د رامنځته کولو او د اوږدمهاله شخړو او لانجو د له منځه وړلو په موخه د کندوز ولایت د سیمه ییز حکومت قومي مشرانو، مخورو، سپین ږیرو خپلې هر اړخیزې هڅې لا ګړندۍ کړي دي. د همدې هڅو په دوام نن په کندوز ولایت کې د یوې پراخې او اغېزمنې غونډې په ترڅ کې د دوه هغو کورنۍ ترمنځ روغه جوړه وشوه چې نږدې یو کال له یو بل سره دښمني او خوابدي درلوده. په دې غونډه کې یو شمېر دیني عالمانو، د امارتي ادارو استازو د شخړو د حل پر ارزښت، د بښنې پر فضیلت او د ورورولۍ پر ټینګښت خبرې وکړي. هغوی ټینګار وکړ چې اسلام د سولې، عفو او یووالي دین دی او ټولنه هغه مهال سوکاله کېدای شي چې خلک د یو بل د ستونزې د حل لپاره لاسونه سره ورکړي. په دې غونډه کې د کندوز د سرحدونو قومونو قبایلو چارو رئیس ښاغلي مولوي احمد الله تعلقاني خبرې وکړې. نوموړي د خپل ریاست د تیرو لاسته راوړنو او کړنو د شریکولو ترڅنګ ویل چې د قومي شخړو حل، د سولې ټینګښت او د خلکو ترمنځ د باور فضا رامنځته کول د یاد ریاست له مهمو لومړیتوبونو څخه دی او په دې برخه کې به خپلې هڅې لا پسې پراخې کړي. تاسې یو میاشت مخکې مشاهدانو چې په همدغه هوټل کې یو بله د قتل موضوع وه، هغه په دوستي بدله شوه. بیا یو بله شخړه وه، هغه هم ورسره حل کړله. نو نن د کندوز په هوټل کې دلته د دوه کورنیو ترمنځ یو د قتل موضوع وه چې یو کال قدامت یې درلوده. د مسؤلینو، د مشعرانو، د متنفذینو په همکارۍ سره نن هغه شخړه، هغه خوابدي په دوستي سره. د کندوز نوموتی قومي مشر غامیر ناصري په خپله خبره کې ویل چې دا ځل د کندوز مرکز اړوند د بوز قنداري سیمې د دوو کورنیو ترمنځ روغه جوړه وشوه. هغه دښمني چې شاوخوا یو کال وړاندې رامنځته شوې وه، له بدمرغه په ترڅ کې یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړی و. نوموړي زیاته کړه چې د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته د ولایت مقام اړوند امارتي ادارو، قومي مشرانو او مخورو سپین ږیرو په ګډو هڅو تر دې دمه شاوخوا 463 لویې او وړې شخړې په بریالیتوب سره حل او فصل شوي دي. ښاغلي ناصري ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به هم پاتې او ورته شته تربګنۍ ته د سیمه ییز حکومت په همکارۍ پر وخت رسېدنه وشي څو د سولې او ورورولۍ دا لړۍ لا نوره هم پیاوړې شي. منګه الحمدلله په کندوز ولایت کې تر اوسه پورې نن ورځې پورې تاسو بهتره معلومه 463 منازع نن منګه اعلان کا او د نورو منازعو لپاره تقریبا 100 منازع پاتې دي. د دوی لپاره ان شاء الله تلاشونه روان دي. چانه واقع اخیستل، چانه مشرغي اخیستي دي. ان شاء الله په هغه باندې کار روان. موږ شپه ورځ یو کړی ده تر څو پورې د کندوز ولایت د ټول منازع حل کو. بل ورته محمد امان د مقتول د کورنۍ غړي ویل چې له داسې لانجو هیڅ ګټه نه ترلاسه کیږي، بلکې د کورنۍ او کلیوالو ترمنځ اړیکې زیانمنېږي او نورې ستونزې زیږوي. هغوی د اسلامي امارت له حکومت څخه مننه وکړه او ویل چې په دې لانجه کې مهم رول ولوباوه. دواړه کورنۍ له یو بل سره پخلا کړي څو په سوله ییزه فضا کې ژوند وکړي. دغه مسله د دوه قومونو مابین کې چې کومه منازعه وه او په دې منځ کې په دې راز کې حاجي غامیر ناصري دی او د ده ټیم و. زموږ د هغوی لپاره دا وینا ده چې د دښمنۍ څخه شی نه وصولیږي. په یو ولس کې یو به پوه وي به ناپوه وي، موږ د ناپوه ته نه ګورو، نو غواړو چې د خپل دغسې مخورو اشخاصو په ذریعه دا مسله حل کړو. همداراز حاجي جمال شاه د قاتل د کورنۍ یو غړي وویل چې له دښمنۍ او کرکې هېڅ لاسته نه راځي او دا ډول کړنې د انسانانو ژوند له خطر سره مخ کوي. هغه زیاته کړه چې دوی د مقتول له کورنۍ سره ژمنه کوي چې له خپلې پرېکړې به هېڅکله نه اوړي او له دې وروسته به د یوې کورنۍ په څېر ژوند وکړي. نوموړي د کندوز له نوموتي قومي مشر حاجي غامیر ناصري څخه مننه وکړه چې په دې برخه کې مهم رول ادا کړ او د دواړو کورنۍ ترمنځ یو کلنې دښمنۍ ته د پای ټکی کېښود. ما بسیار خوش هستیم که پیشنهادی بسیار ما خوش هستیم که پیشنهادی جلسه قومی شد. انمی حاجی صاحب غامیر خان و انمی معلم صاحب دیگه بود که در مشوره در بین علما بود که در متفقه رسیدیم، در گپ رسیدیم. ما مردم چې بسیار خوش است. دا په داسې حال کې ده چې د قومي مشرانو، مخورو، سپین ږیرو او امارتي ادارو په همکارۍ تر دې دمه 463 دښمنۍ ته د پای ټکی ایښودل شوی. عبدالجلیل احساس، اورانوس تلویزیون، کندوز.